بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دا چې نن یوه غټه لاسته راوړنه د کرکټ بورډ دا وه چې یو ډېر تفصیلي جدي او په بعضې تصامیمو منتج په بعضې تصامیمو مجلس مو ودرلود. دا په دې معنا چې بورډ او د بورډ اعضا اداره تعهد لري چې د کرکټ وده د کرکټ بقا دا وساتي. مونږ توقع زیاته وه او د ټیم توقع له خپل پرفارمنس نه ډېره زیاته وه، د ټولو افغانانو توقع زیاته وه او دا ظرفیت مونږ په دې دوستانو کې وینو. خو متاسفانه بعضې وخت بدې ورځې راځي، هغه کله د قسمت له وجې وي او کله د بعضې تصامیمو په وجه وي. مونږ عمومي حالت څېړلی، خپلې ارزونې مو کړي، هغه تشویشونه، نیوکې، اندېښنې او یا اتهامات چې بورډ ته، د بورډ اعضاو ته، ادارې ته رارسېدلي وو. نن یو تصمیم چې د بورډ ونیو هغه دا و چې د درې د کرکټ بورډ د کارمندانو وظیفې تعلیق ته راغلې، د دې لپاره چې موږ لا زیات ارزونه وکړو و وپوهېږو چې اصلي مسله څه وه. ځکه د موږ زه ټیم کې مشکل نه وینم، د ټیم د حالت ته په کتو باید بګراوند کې بعضې مطالعات وسي. البته یو به دا وي، نو دا بورډ لخوا کمیټه وټاکل سوه، په دې به لا ډېره ارزونه کیږي تر څو چې منطقي په عدالت ولاړ او د موږ د اساسنامې د نورو پالیسیانو او د کرکټ بینالمللي شورا د هغه چارچوکاټ چې د کوم منډیټ چې موږ درلودی سو د هغې په چوکاټ کې تصامیم ونیسو. مننه. ماشال صاحب ډېره مننه چې وخت هم راکړه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې زه په لوبډله کې مشکل نه وینم، په مدیریت کې یا په کارکوونکو کې مشکل و، خو رئیس صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې د کاغذ له مخې وکړې چې تاسو پرېکړې وکړې، هغې کې ویل چې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په لوبو باندې په دې کارکردګۍ باندې به غور وشي او همدا ډول تر څنګ به یې د لوبډلې مشر پر کارکردګۍ هم غور وشي. دغلته د دې جملې څخه هدف څه و؟ لوبډلې مشر تغیرېږي، هر لوبې آیا دوی کومه ستونزه درلوده؟ قصدنې لوبې د هر داسې میګا ایونټ نه وروسته عموما بورډونه ارزونه کوي، خپلې د قوت او ضعف نقطې د لوبډلې څېړي. موږ هم د یو مسؤل بورډ په صفت وظیفه لرو چې د خپلې لوبډلې د قوت نقطې، د ضعف نقطې او هغه دلایل او وجې چې بعضې مواردو کې ښه لاړونه څه وي، د دې ارزونه البته دا د موږ مسؤلیت او خپل مسؤلیت ته انشاءالله په ښه ډول رسیدګي کېږي. زه د څه چې چیرمن صاحب وویلې هغه د بورډ تصامیم په هغو کې په کلي ډول موږ دا ویلي چې دا څېړنه کېږي. د دې روان موږ شلاوریز ورلډ کپ لرو، یو کال موده کې تقریبا، او ایشیا کپ لرو. د دې لپاره آمادګي ډېره مهمه خبره ده چې موږ تنا د ورلډ کپ نه بیرته راتګ سره موږ هر څه بایللي نه دي او نه کرکټ دلته ختمیږي. خوشبختانه موږ لوی مزل لرو او همیش ښه مدیریت دا ده چې له خپلو اشتباهاتو زده کړې وکړو او د راروانو ایونټو لپاره په قوت، تعهد او ژمنتیا سره ورسو. ماشال صاحب هان صاحب یو خبریال ستاسو په اړه باندې څرګندونې کړې چې د انګلستان خلاف لوبه چې کله افغانستان د شپې 12 بجو په لوبغاړي د ماشال صاحب سره په یو ځای په یو جنجال کې بوخت و. اتهام د دروغ دی که څه خبره؟ زه نه پوهېږم څنګه وولې چې سبا د زموږ لوبه وه انګلستان سره، خو یو شمېر مهم لوبغاړي د افغانستان د ماشال صاحب چا سره لانجه وه، نو ټول لوبغاړي د سره په هوټل کې بوخت و، شخصي مسایل سره څېړل. نه، زه فکر کوم اشتباه ده، دا معلومات کراس چک کړئ، دا معلومات غلط دي. مشال صاحب د افغان لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د نه همغږۍ راپورونه هم ورکول کېدله او وروسته له هغه چې ستاسو ناست ورسره وکړه، لوبډله بیخي تغییر وکړ، بل اړخ ته واوښتله. مثلا د ډېرو لوبډلو سره ښې سیالۍ وروسته وسولې، خو وروسته هماغسې څه نه وه څه وه چې هلته تاسو ورسره لوبغاړو سره ولیدله او هغوی داسې مثبت طرف ته راغله؟ د مدیریت
او رهبري یو وظیفه دا ده چې ټیم ته مورال ورکړي، په سختو شرایطو کې مورال ورکړي، او د ټیم د منیجمنت وظیفه دا ده چې ټیم وساتي، متحد وساتي او په یوه لاره او یو مسیر باندې د حرکت لپاره زمینه ورته برابره کړي. من فکر مو وي په کوالیفایر راوند کې سټرګل کاوه، سختې ورځې په ټیم راغلی، خو زه چې کله ورغلم د ما یوازینۍ وظیفه دا وه چې ټیم ته څنګه بیرته مورال ورکړو او ټیم راجګ سي، ځکه ټیم کې موږ ډېر ظرفیت وینو، ټیم کې ډېر وړتیا شته، صرف دا ده چې هغه وړتیا نه څنګه په ښه ډول ګټه واخیستل سي. ما د بورډ د یو غړي په صفت خپل کوشش دا وکړ چې د ټیم ته دا څرګنده کړم چې دوی ډېره زیاته وړتیا لري، صرف تمرکز پکار او ټیم ورک پکار ده. زه انشاءالله باوري یم چې پاینده کې به دوی دې ته لا ډېر متوجه وي او موږ اداره او د بورډ اعضا هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مشرف صاحب ډېر وبښئ، دوه پوښتنې لرم. البته یوه د کوچ په اړه ده، ویل کېږي چې متاسفانه موږ د بیټینګ برخه کې چندانې موږ اکثرا لوبغاړي نه دي ښځلیدلي. د بیټینګ په برخه کې د کوچ په اړه څه فیصله کوي؟ او همدارنګه بله پوښتنه دا ده چې بعضې خلک د خلکو په منځ کې ګنګوسې شته چې بعضې لوبغاړي یوه یا دوه یا درې لوبې په قصدي ډول وبایللې، حتی ګټلې لوبې ځینو اړیکو په اساس وبایللې. دا که دغسې ثابت شي په دغو لوبغاړو باندې چې د دې په قصدن ډول لوبه بایللې ده، تاسې به اقدامات څه؟ اول دا چې بعضې نظریات په دې ورکړل شول چې د موږ د لوبډلې ظرفیت دا ده. زه د مطلق مخالف یم. د موږ همدا لوبډله وه په ایشیا کپ کې، تاسې ولیدل چې د دنیا بهترینو لوبډلو ته یې ماتې ورکړه او ډېرو سره یې ډېر وږه په وږه مسابقه وکړه، یعنې وړتیا ډېره زیاته وه. دوم دا چې موږ لوبغاړي په دې متهم کو چې قصدن لوبه نه ده کړې، دا به فکر کوم جفای د افغان اتلانو په حق کې. دوی کلونه د افغانستان لپاره زحمت ویستلی او په ډیرو سختو شرایطو کې زحمت ویستلی، په ډیر کمو امکاناتو زحمت ویستلی. نن هم ټول زحمت باسي، ټول د پوره ټیم په صفت زه په حق له دا ویلی سم چې ټول د افغانستان لپاره لوبه کوي، په خپل هغه آخري هڅه کوي، خو کله وار لوبه نه کیږي، یا ښه مدیریت ونسی، یا شاته څه مسایل وي او یا بیډ لک وي. مګر زه په هیڅ وجه دا خبره نه دا چې تاییدوم، نه مطلق ردوم چې خدای نخواسته کوم پلیر دی قصدا نه غوښتي چې لوبه ښه ونه کړي. ټولو ښه لوبه کړې، خپل کوشش یې کړی، دا چې ریزلټ ښه نه دا نو د قسمت کار او موږ به انشاءالله په دې کار کوو. د ادارې مسؤلیت دا ده، د بورډ مسؤلیت دا ده چې موږ څنګه را روان ورلډ کپ ته هغه اشتباهات چې په دې وخت کې رانه وسول له ادارې نه، له بورډ نه، ټیم کې له پلیرانو هغه ضعف نقطې چې پیدا یې کړې په ورلډ کپ کې خپلې، هغه به ورته به رسیدګي کېږي انشاءالله. بل ورلډ کپ ته به او ایشیا کپ ته به له نوې آمادګي سره، امید سره او تعهد سره او په دې باور چې موږ یو رښتینی اسیایي قدرت یو په کرکټ کې، په دې امید به روان ورلډ کپ او ایشیا کپ ته روان. او د کوچ په اړه کوم تصمیم دا د افغانستان د کرکټ بورډ د چیرمن او د ادارې د صلاحیتونه دي. دوی به ضرور په دې مورد باندې خپل راپور آماده کوي، هغه لازم کارونه چې په کار دی به دوی ترسره کوي. که ضرورت وشي بورډ پکې همکاري ولري، البته موږ ټول خدمت کوو. یو سوال لا وروستی لرم. ګران مشال صاحب، تاسو نن فضلي صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کوم تورونه چې د افغانستان غوره لیګ په اړه باندې وو هغه تاسو شفاف ثابت شول. څه ډول داسې مخکې داسې ګنګوسې هم خپرې شولې چې د کرکټ بورډ ځینې غړي په همبیاړه باندې څارنوالۍ ته معرفي کېږي. د نومونو د اخیستلو څخه اجتناب کوم، هغه کسان هم څارنوالۍ ته معرفي نه شول. او نن په خبري ناسته کې فضلي صاحب وویل چې موږ شفافیت قبول سره دغه څه ډول دا قناعت درکړ؟ اول دا چې زه د دې تقدیر کوم او تمجید په کار دی د خبرې چې فضلي صاحب او نور همکارانو د دې مهم لیک د مالی مسایلو، اداري مسایلو او تخنیکی مسایلو څېړنه وکړه. دا په کار تاسو خبر یې، ما مخکې خپلو مصاحبو کې دا ویلي چې د لیک د فساد موضوع او نورو مشکلاتو رسیدګي مسؤلیت موږ ICC ته ورکړی و او د دې لپاره مو هغوی ته اجوره ورکړې وه.
هغه راپور چې آی سی سی کرکټ بورډ ته رالیږلی هغه هم نن د بورډ اعضاو سره شریک سو. د کرکټ بورډ د ادارې کوم ارزونې چې سوې وې، کوم د څېړنې چې دوی کړې وې، هغه هم شریک سو په دا ټولو کې. او بله مهمه خبره دا ده چې کوم سپارښتنې چې د آی سی سی لخوا نه سوې وې، دلته په هیڅ وجه د تور اتهام او د فساد په مورد کومه خبره نه د آی سی سی لخوا سوې. دا زه آن د ریکارډ وایم، د چیرمن صاحب هم دا خبره وکړه. هغه سپارښتنې او هغه تشویشونه چې د آی سی سی لخوا شریک سوي وو په هغې مورد باندې ادارې تصامیم په خپل وخت نیولي دي، او د همغو په جواب کې آی سی سی کرکټ بینالمللي شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته رسما دا تایید کړی چې دا یو شفاف لیګ ده او د روان لیګ لپاره منظوري ورکړې ده. موږ به بیا هم کوشش کوو، دا د بورډ مسؤلیت ده، دا د چیرمن مسؤلیت ده، چې په آینده کې هم موږ د وړو غټو مواردو ته توجه وکړو چې مسایل پیدا نه شي. تاسو پوهېږئ چې په ډېرو لیګو کې د دنیا داسې پیښې واقع سوي دي، حتی له دې نه ډېرې سیریس. دلته خو موږ د فساد په نوم لا تر اوسه ذکر نه لرو، د فساد پیښې سوي، خو د ادارې مسؤلیت ده چې دې ته په وخت رسیدګي وسي او پروآکټیو اپروچ ولرو. موږ مخکینی تدابیر ولرو دې مسایلو ته، د دې په ځای چې بیا وروسته اقدامات کوو. نو هغه ریاکټیو حالت نه باید راووځو، پروآکټیو حالت باندې ووسو. لیګ د افغانستان لپاره یو عزت ده، دا په ډیر زحمت تر عملی جامع اغوستې، د دې ساتنه، د دې لا قوي کول دا د ادارې او د بورډ مسؤلیت ده. ښه خبره دا ده چې نن په واضحو الفاظو دا څرګنده سوه چې په دې لیګ دا یو شفاف لیګ او هغه سپارښتنې چې موږ ته د آی سی سی لخوا راکړل سوي هغې باندې ادارې اجراعات کړي دي، او ځکه هغو دا اجراعات هم تقدیر کړي او هم د یو شفاف لیګ لقب یې ورکړی. په خیر اوسئ. مننه.